داسې معلومیږي چې جهان د ماتم ځای دی داسې معلومیږي چې جهان د ماتم ځای دی شنې جامې اغوستې دي توتیانو له چغاره درېغه 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 چې بې یاره ځي بهاره وخت نو بهار دی زه جدا د خپله یاره درېغه 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 چې بې یاره ځي بهاره د وایس اف امریکا ډیوا ګرانو مینوالو فاروق فراق ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم او دغه خوږ غږ چې مو واورېده یو داسې شازلمی دی چې د نوي کل ځوانان خو یې فکر کوم ټول پیژني خو په نږدې وختونو کې چې دوی کومه خوږه درنه کلاسیکي موسیقي خصوصا خبره به وکړم د پښتو کلتور لمنې ته پرزو کله نو د مشرانو په زړونو کې اوس ځان لا هم ځای جوړ کړی دی دا دروند نوم د یوې ډېرې درنې هنري کورنۍ سره تړاو لري هغه کورنۍ چې د نیمې پیړۍ نه زیات د پښتو هنر خدمت کړی دی استاد شاولي افغان څوک نه پیژني دغه نوم چې دا ویاړ هم ورته ترلاسه دی زما خیال دی که په پښتو کې استاد خیال محمد د شاهنشاه غزل لقب یا خطاب ګټلی نو د هغې نه وروسته که په غزل کې چا ډېر کار کړی دی نوې ورکړې کړي دي غزل ته هغه یوازې شاولي افغان دی او ښاغلی شمالي افغان د شاولي افغان فرزند دی د خپل هنري تربیت د شاولي استاد غوندې د لوی هنرمند په غېږه کې کړی دی د هغوی نه دغه هنري زده کړې کړي دي نن به د شمالي افغان په هنر باندې د دوی په ژوند باندې خبرې کوو او د دوی د هنر نه مو خبرو ډېره زیاته مننه ستاسو نه صاحب او ډېره زیاته مننه بیا دغه خلکو ته ټول زموږ سلامونه چې څوک دا انټرویو ګوري زموږ فین لر او بر پښتانه چې کوم د ډیوا چې کوم ستاسو چینل دی هغې ته هم ډېر زیات سلامونه زموږ طرف په دونه کم عمرۍ کې دونه پاخه ځایونو ترلاسه اچول په موسیقۍ کې بیا په کلاسیک کې یو نوم پیدا کول او بیا د استاد ناشناس غوندې د لویو هنرمندانو نه په دغه کلاسیکي موسیقۍ باندې دا ترلاسه کول څنګه ممکن شو د نن سبا زلمي خو چې راځي نو زیاتره د هنر په ځای ډانسونو ته توجه ورکوي نو خبره ډېره ښایسته تاسو وکړه دا یو خو دا وي چې هنر دی که د دنیا هر څه هر رنګي فیلډ کې انسان کار کوي د مشرانو دعا ډېره زیاته مهمه ده چې مشران دعا وکړي هغې ته بیا په دې کار کې لږ زیار ویستل ډېر مهم دی چې سړی لږه خواري وکړي بیا د هغې نه بعد لږ سوچ فکر پکار دی چې یاره دا زه څه ویمه څه جوړومه زما څه پیغام دی زما څه میشن دی زه څه شی په دې خپل اورېدونکو باندې غوښتل غواړم چې واورم په دې خلکو باندې یا مثلا چې دا څه موږ وایو د چا وایو کم کلام وایو چې څه اثر غورځوي بیا زموږ کورنۍ داسې ده چې موږ خو د میوزیک په کورنۍ کې پیدا شوي یو زما پلار استاد شاولي افغان چې کوم دی موږ ته داسې درس راکړل شوی دی چې د موسیقۍ نه مخکې ادبیات ضروري دي د هغې نه مخکې ضروري دی چې خپل کلچر وپېژني د هغې نه مخکې ضروري دی خپلې پښتو سره اشنا شي خپل افغانیت سره اشنا شي سړی نو بیا د هغې نه بعد هنر شروع شو او بیا ستاسو خبرې چې نن سبا خو زه پخپله هم ګورم او زما عمر دومره نه دی چې زیاتره زموږ په چینلونو کې چې زه ګورم نو په ټي وي باندې ګورم نو زیاتره ډانسونه کېږي او زه په خپله فکر کوم چې د دې شیانو آیندې نشته دي دا آینده نه لري دا شیان وخت د هیواد نه بهر تېروئ په کاناډا کې تېروئ استاد شاولي افغان خو ډېره موده وشوه چې د وطن نه بهر دی نو ستاسو پیدایش هم بهر شوی دی که په وطن کې شوی دی نه صاحب زما پیدایش چې دی په پېښور کې شوی دی په یو کلي کې شوی دی چې ډېر ورکوټی غوندې کلی و کږولی ورته وایي او زه په 1993 کې پیدا شوی یم بیا د هغې نه بعد زه تقریبا 11 کلن وم چې زه بیا کاناډا ته لاړم هلته پلار زموږ مخکې تللی و
نو هغه سپانسرشپ زمونږ وکړو. بیا هلته مونږ سکولونه شروع کړل، هملته هم تعلیم خپل شروع کړل چې په شپږم نه ما سکول شروع کړ، بیا میډل سکول، های سکول او بیا کالج ته لاړم. هغه سبقونه وشوه. نو هغې سره سره زمونږ دیني سبقونه چې هغه هم وویلې، او بیا د موسیقۍ درسونه پکې خو لا ډېر وو په دې چې د یو موسیقۍ کور، موسیقیدان کور کې مونږ پیدا شوي وو. خلک داسې ډېر وایي چې کم ماشومان پښتانه دي په خټه باندې، خو دا په اروپا کې، په امریکا کې، په نورو هیوادونو کې پیدا شوي، لوی شوي دي، نو د هغه ځای په ماحول کې رنګ شوي دي او خپل کلتور ته هیر شوی، حتی خپله ژبه ته هیره شوې ده. خو د هغې برعکس بیا شمالي افغان نه یوازې چې په 11 کلنۍ کې خارج ته تللی دی، هغه نه یوازې خپله ژبه په ځای ساتلی، خپل کلتور یې ساتلی، بلکې د پښتو سندره هم رانیولې ده. آیا خپله مو هم څه شوق و که نه استاد شاه ولي افغان دغه تشویق کړی یې؟ پوښتنه خو ډېره ښایسته وه، دا ډېر ښایسته رازونه په دې کې پراته دي چې زه په جواب کې ووایم. صاحب داسې وو چې مونږ چې کله لاړو خو ماشومان وو، خو بیا داسې وو چې زمونږ والد صاحب یا زمونږ کوروالا چې څوک وو د پښتو کلچر او د دې کلچر نه ښه فل دغه بهپور وو. نو مونږ چې خبرې کولې کور کې به پښتو زور پلار مې اچو چې پښتو ووایي ټول. بیا د هغې نه بعد زه په خپله دا فکر کوم چې دا خبره بالکل رښتیا ده چې زیاتره زموږ خلک چې څومره بهر اوسېږي نو هغه اوبویس خبره ده چې د هغې کلچر سره یو ځای شو، نو هغې فکر کوي چې همدا ژوند دی زموږ، همداسې یو مونږ پښتو پکې ته کوم ځای راغله یا کلچر ته کوم ځای راغله، خو بیا سخته شي چې هغې ماحول کې دا هم فټ کړي. زمونږ بیا په دې وشو چې یو خو زیاتره کلامونه چې کوم وو، شاعري چې کومه وه، دا درس چې د میوزیک کوم وو، بیا نورې خبرې پلار خو زموږ داسې وه لکه هیسټري چې ده، ژوندۍ هیسټري ده که نه، هغه به مونږ ته قصې کولې د وطنونو د خپل کلچر، چېرې زه څنګه رالوی شلم، څنګه ما میوزیک شروع کړو، څنګه ما ژوند خپل تیر کړو، او تاسو څوک یئ، د چا بچیان یئ، او ستاسو به بیا سر چېرته کېږي. لکه زه چې اوس موده وشوه چې ډېر پس بعد راغلی یم زه، او دا دې دلته ناست یم په پېښور کې یم، او بېرته خپل کلچر هغه خپل کالي مالي خپل هغه مچول، نو موږ ته پته وه چې بیا به بېرته خپل کلچر سره یو ځای کېږو به هم، او موږ ته پته وه مخکې نه ده. بیا په دې کې دا وشوه چې شاعري چې کومه وه چې موږ به ویله، نو هغې کې داسې شاعري او داسې خبرې وې چې هغه به موږ ویلې، په موږ یو اثر غورځېدلو. د رحمان بابا کلامونه، د خوشحال بابا کلامونه، د حمید بابا کلامونه، داسې نور ټول شاعران چې کوم وو، نو هغه خبرې چې موږ اورېدې، موږ ویل چې یاره دا خو څومره پیور ښایسته خبرې دي، څومره ښایسته خیالات دی، څومره ښایسته فلسفي ده د غني خان صاحب. نو هغې ورو د کلچر ته موږ بېرته متوجه کولو چې یاره نه، زمونږ خو روټس د بل ځای نه دي او ډېر پاخه دي. نو هغه دا درسونه ټول چې یو ځای شو، نو موږ نه د خپل کلچر د یاده ونه وتلو. سمه ده، ستاسو نه به دغه خوږې خبرې م اورو، خو چې دغه ګران مینوال راته بور نه شي، نو خوښه مو نه ده چې یو څه زمزمه دې ته وړاندې کړئ، ځکه چې ستاسو مینوال ډېر زیات دي، خبرو سره مو هم مینه لري، خو سندرو سره مو ډېره مینه لري. یو زمزمه به ورته وړاندې کړو، بیا به خبرې په مخ کې بوځو. د پټو زړونو خبردارا، پروردگارا لیونه او لیونه یار پسې شوم، چې را پیاد شي خپل یارا، سر په زنګون کړم اوښکې ښکته، او اوښکې ښکته تویوم، بیا به لتانا سوالونه کړم، ته ماته وې د غریبانو
او غریبانو غریبانو کچکولونه چې لیونی پرې خوشحالیږي او که دواندې ونیسي دړې او دړې 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 ګلونه مازیګر مونځ رانه قضا شو نوې مین وم په دیدن او په دیدن نه مړېدم. مینوال تاسو د ښاغلي شمالي افغان صاحب نه د هغې په خوږ غږ دغه زمزمه واورېدله او دا پوښتنه به ترې هم کوو بلکې تاسو ته ووایم چې ښاغلي شمالي افغان ته په تاریخ کې د هغه وړومبي افغان په توګه باندې ویاړ ترلاسه دی چې د کوک سټوډیو نه سندره کړې ده. شمالي افغان دغه تجربه څنګه وه او څنګه دا ممکن شو کوک سټوډیو پورې رسېدل؟ هلته خو وایي چې ډېر په زړه چاودون باندې خلک راځي. بالکل کوک سټوډیو ته دا څوک چې زموږ هنرمندان دي خدای ټول ته عمر ورکړي دې ته پته ده چې کوک سټوډیو ته رسېدل ډېر سخته باندې کېږي بلکې دا خو زموږ سیمه نه ټول دنیا د کوک سټوډیو په لیست کې وي همیشه هغې خپل خواري دا کوي چې کوک سټوډیو کې سلیکټ شي سندرې ووایي. هغه چا چې زه انټروډیوس کړم کوک سټوډیو والا ته چې یاره دا واوره دغه ویډیو کلیپ یې کتلی و هغې زما پلار سره ډېر ښه پېژندل زما پلار سره ډېر ښه روایت و ډېر مخکې نه ډېر کنیکشنز یو د میوزیک چې به هغه تلو د هغې کور ته نو هغې وویل چې ستا پلار ورم ویلې وه دا به څنګه شي دا به بیا ونه وی مونږ به ډېره زیاته خوښه وه په یو وخت کې بیا دا مونږ چې ولیږله چې دغه سلیکشن مونږ کړی دی نو هغه خلکو دومره خوښه کړه چې دا څومره ښایسته انداز دی د دې طرز او دا څومره ښایسته جوړ شوی دی کمپوزیشن یې بیا چې په دې مونږ کار شروع کړو میوزیک یې فاینل شو دومره ښایسته راغله هغه چې ډېر خوند یې وکړو. تاسو چې کوم د موسیقۍ کلاسیکي اړخ غوره کړی دی آیا په دې کې د نشناس صاحب نه متاثره وئ زیات که نه والد صاحب خو هم ستاسو په کلاسیکي موسیقۍ کې ډېر کار کړی دی ستاسو دې طرف ته د راتلو علت څه نو دا و چې زه فکر کوم چې دا خو زما فکر نه دی ټول پښتنو فکر دغه دی چې خیال محمد کاکا دی یا نشناس صاحب دی یا زما پلار دی دی یو په شمېرو څو نامي دي او میوزیک ته چې رادننه کېږي د دې خلکو نه به متاثره کېږي خو زه په خپله باندې زما پلار په کلاسیک میوزیک کې ډېر کار کړی دی نو زه تاسو ته ویلی نه شم چې هغه څومره خواري کړې ده څومره هغه راګونې زده کړي دي خیالونه دروپت او دا ټول نو زه متاثره زیاتره د خپل پلار نه او دغه زده کړې مو هم لکه کلاسیکي زده کړې د کلاسیکي موسیقۍ زده کړې مو یوازې د خپل والد صاحب نه کړي دي که نه د بل چا نه مو هم پکې زده کړه ترلاسه کړې ده؟ نه صاحب زما زده کړه بالکل زما د پلار نه شوې ده چې ماشومان موږ را لوی شلو نو د هغې انداز دومره ښایسته و د کلاسیک میوزیک او د بیا د پښتو موسیقۍ چې کوم کړی و چې زموږ سره خو څوک هم نه او بل زه دا فکر کوم چې زه خوش قسمته وم چې یو خو زما پلار دی بل بیا دومره پوه په میوزیک کې دومره پوه انسان و ښه هنرمند نو زه بالکل ټول پیور د خپل پلار نه زده کړه کړې. تاسو د استاد فطرت ناشناس مخې ته یو کلاسیکي غزل ویلی او چې مخکې فکر کوم تاسو نه خیال محمد استاد ویلی کړم سیتیمو بېانګاره نو څه مو خیال دی دغه د خپلو مینوالو ته وړاندې نه کړو؟ مینوالو دغه چې د استاد فطرت ناشناس په څېر لوی د کلاسیک استاد دغه غزل ته داد ورکړی دی دغه انداز باندې یې ښاغلي شمالي افغان ته داد ورکړی دی د شمالي افغان نه دا غزل لګورو. کړم ستی دی
انګارا کړم ساتي دې به انګارا د ډېرو خلکو یارا کړم ساتي دې به انګارا کړم ساتي دې به انګارا د ډېرو خلکو آخری سلګي مې راغلي آخری سلګي مې راغلي که راځي د خدای دوباره که راځي د خدای دوباره د ډېرو خلکو یاره ډېر ښه ډېر له ډېر ښه ډېر د هنر په ډګر کې فکر کوم تاسو نه علاوه هم نورونه په هنر کې دي نو د هغې په حواله کې د خپلو مینهوالو ته معلومات ورکړئ. زما ټول نه مشر ورور چې دی ممتاز ولی افغان هغه ډېر ښه غزل خان دی ډېر ښه غزل وایي بیا زمونږ هغې نه چې کوم کشر دی زرولي افغان ډېر ښه هنرمند دی زمونږ او ډېر ښه نوم لري بیا د هغې نه وروسته چې کوم یو دغه هغې نه چې کوم کشر دی شوکت افغان چې دی هغه ډېر ښایسته رباب غږوي ډېر ښایسته رباب غږوي او هغه هم موږ سره بار دی هغه بار اوسېږي بیا نور زما وروڼه چې دي په میوزیک کې انوالو نه دي د ټولو نه کشری زه یم زه پکې اوس مطلب څلورونه د موسیقۍ د دنیا سره تړلي خو زه پکې اخرنی کشری یم نو ما پکې اوس پیل وکړه ډېره ښه ده په دغه دور کې چې موسیقي په کم ډګر روانه شوې ده کمپیوټري اسانۍ ورته راغلې غربي سازونه پکې مک شول د پښتو سره دغه رجحان ته په کم نظر ګورئ پښتو موسیقۍ ته وده ورکوي که نه د اصلي موسیقۍ هغه اصل څېره ورانه کړې ده څنګه ګورئ ورته زه په خپله دا فکر کوم دا زما یو اوپینین دی شاید چې دې سره ډېر خلک اتفاق ونه کړي خو دا وایم چې دا غربي میوزیک چې دی ماډرن میوزیک چې دی حاله چې ما پکې خپله هم سندرې ویلي دي دا زمونږ کلچر نه دی دې کې زمونږ پښتو نه ښکاري دې کې زمونږ کوم چې دا زمونږ خپل کلتور دی دا پکې نشته دی او زیاتره د دې دا عمر چې دی لنډ وي په دې چې ماډرن میوزیک دی درز او غره پکې نښتې وي هغه بهر خلک هم دا کوي مونږ هم اوس شروع کړې ده نو رنګ پکې نه دی معلوم ټیک ته پکار دی دنیا مخکې تللی ده هر څه مخکې تللی دي زمونږ دا خلک هم مخکې ډېر زیات دي سټوډیو والا دي که نور هنرمندان هم دي ماډرن میوزیک چې کوم یو دی خو تر څو پورې چې خپل د کلتور د خپل کلچر مزه ونه وینې ستا زړه اوبه نه څکي په هغه شي باندې مینهوالو دغه وې د ښاغلي شمالي افغان د هنر او ژوند په هکله باندې د هغوی د خولې نه خبرې معلومات چې تاسو ته مو درکړل د یو بل ښه پروګرام سره به درته بیا حاضرېږم تر هغې مو په لوی الله سپارم فاروق فراق وایس اف امریکا ډیوا